ملي دفاع وزارت وایي د اپراسیوني عملیاتو په پایله کې ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت د مسؤلینو ویلي چې د وروستي یوه کال پر مهال په یادو عملیاتو کې 8418 میله سپکې او 318 میله درنې وسلې نیول شوي دي. دوی همدارنګه یادوي چې 919 کړۍ لاسي بمونه، 841 کړۍ ماینونه او داسې نور مهمات ترلاسه شوي دي. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره د تیر کال پر مهال د 3693 وظیفوي الوتنو په ترڅ کې 10424 تنه مسافر او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو ټپیان او شهیدان له ولایتونو څخه مرکز او له مرکز څخه ولایتونو ته لیږدول شوي دي. مسؤلین وایي چې په تیر یوه کال کې د اسلامي ملي اردو له تعلیمي او تحصیلي مؤسسو، مسلکي ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو څخه د قطاعاتو او جزو تامونو 24,224 تنه منصوبین فارغ شوي دي.